سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل د چنګاښ په شلمه د خپل کار په دفتر کې د یوې ناستې پر مهال په دې ولایت کې د میشتو یو شمېر اهل هنودو استازو ستونزې د حل په موخه واورېدې. د دې ناستې پر مهال چې د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال، جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین او یو شمېر نورو مسؤلینو هم شتون درلوده. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري د اهل هنودو اړوند ستونزې شریکې کړې. نوموړي زیاته کړه اهل هنودو د رمسال ته څیرمه د ښاروالۍ اړوند د مارکېټ ځمکې د ترلاسه کولو، سلطانپور چینې ته نږدې د مذهبي مراسمو په موخه د ځمکې د اجارې ورکړې او په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د اهل هنودو د پخوانیو کورونو د اسنادو ستونزې د حل کولو غوښتنې لري. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد غلام منګل اهلونو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به د قانون په چوکاټ کې حل کړي. نوموړي د ځمکو خپلواکۍ ادارې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه ترڅو د سرور ولسوالۍ په سلطانپور چینې سیمه کې څیرمه ځمکه د پخوا په څیر اهلونو ته په قانوني ډول په اجاره ورکړل شي. همداراز ډاډ ورکړ که مرکزي اداره ورته قانوني لارښوونه وکړي نو د رمسال ته څیرمه ځمکه به د اهل هنودو په واک کې ورکړي.